السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې موږ مسلمانان یو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قدم روان یو، نو موږ باید دا دین نړیوالو ته او دا چې موږ په غربي هیوادونو کې اوسېږو، غیر اسلامي هیوادونه دي، دوی ته باید په هغه طریقه وروښیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته رارسولی دی. زموږ دین د نظافت دین ده. عزیزانو، ځینې ځوانان یا زموږ مسلمانان ورونه چې په دې هیوادونو کې تاسې اوسېږئ او د کار ځای ته ځئ او ستاسې روژه په خوله باندې ده، نو تاسې اړتیا لرئ چې هره ورځ سهار د کور نه وځئ، په اوداسه باندې او ښایسته ولامبئ، پاکې جامې واغوندئ، د خپل کار ځای ته پاک صاف سوتره لاړ شئ. تاسو هر یو د اسلام د مقدس دین نمایندګي کوئ، سفیران یاست. ستاسې اخلاق ظاهر باطن د نورو غیر مسلمو نه دومره اعلی افضل او ښایسته وي چې خلکو ته ثابته شي چې د اسلام دین د طهارتو، د پاکۍ، د صفایي، د صداقت، د اخلاص بهترین او افضل ترین دین ده. نو ځینې ځوانان فکر کوي چې په روزه کې مسواک وهل یا برس و کریم استعمالول کېدای شي دې سره به روزه خرابیږي. زما د تحقیق او پلټنې او د څېړنو مطابق نن سبا دا پخوا به مسواک استعمالیده، که څوک مسواک استفاده کوي دا ډیر اعلی او افضل او غوره ده. په مسواک کې چې کوم فواید دي هغه بې حد و بې شماره ډیر دي، تقریبا تر 80 پورې رسېدلي دي. دغو علماو چې ذکر کړی، که زه هغه ټول دلته ذکروم چې په هر یو باندې یو دقیقه بحث وکړو، دا تقریبا 80 دقیقې کېږي. مسواک خو ډیر اعلی ده، خو دا چې دلته ځینې خلک یا نه استعمالوي یا به ورته لاسرسی نه لري، نو اکثره خلک د کریم نه استفاده کوي. نو بهتره ده چې کار ځای ته کله ځئ، ځینې خلک وایي چې کریم ذایقه لري یا د ستوني ته رسېږي. نه، موږ ماشومان نه یو. څوک چې روزي نیسي، په چا چې روزه فرض وي هغه عاقل وي او بالغ وي، هېڅ امکان نه لري چې یو څوک د برس غاښونه برس کړي او هغه د ستوني ته ورسېږي. ستوني ته نه رسېږي. هېڅ فکر نه کوم څنګه به ستوني ته ورسېږي، څه تېروي خو نه، غاښونه هغه کوي بېرته یې توکوي. بیا په کریمونو کې هم ځینې داسې کریمونه دي چې هغه هېڅ ذایقه نه لري. تاسو ځوانان به حتما استعمال کړي وي. او که چېرته احیانا کوم کریم ذایقه هم ولري، ستا په ژبه کې ټیسټ تاته درکړي، بیا هم روژه ورباندې نه ماتېږي. روژه په خوړلو او په څښلو او په جمع کولو باندې ماتېږي. نو زما مشوره تاسې دا ده چې کله خپلو کارونو ته ځئ، ستاسو د خولې نه باید بد بوی لاړ نه شي چې یو څوک درنه فاصله واخلي یا لرې سي یا کرکه او نفرت وکړي او په آخر کې په دې پوه شي چې والله د روژه ده. روژه به چاته بویونه نه معرفي کوي، روژه به پاک صاف سوتره ظاهر او باطن هر څه د روژه پاکوي، ځکه چې په قرآن کې الله فرمایي لعلکم تتقون. نو زما مشوره دا ده، په ځای دی چې خولې نه د بدبوی لاړ شي او روزه خلکو ته بویونه معرفي کوي، پاک صفا سوتره مو غاښونه ښه ښایسته برس کوئ، ښه ښایسته یې برس کوئ، ښه ښکلې خوشبويي استعمال کوي، د بدن خوشبويي، د خرګونو خوشبويي، د جامو خوشبويي، او پاک صاف سوتره لاړ شي چې دا غاښونه هم داسې بل 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 ښکلا ولري. روژه خو باید په تاسو کې ډېر تغیرات راولي. بیا هم تکرارم په اخر کې وایم چې د روژې مبارکې میاشت کې چې تاسو حتما د پیش له مینې وروسته به څوک 1 ساعت 2 ساعته ویده کېږي، نو بهتره دا ده چې پاک ووځئ او لباس بدن هر څه مو پاک کړئ. تاسې مؤمنان یاست، مسلمانان یاست، روژه مو نیولې. زموږ او ستاسو د نورو خلکو باید په تقوا کې، ظاهري او باطني تقوا کې ډېر فرق وي. ولې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې شاګردان یو، موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې روان یو. نو دا تاسو ته زما له خوا نه یو پیغام و، ولې چې زه دلته وینم او دلته اوسېږم، نو په ځینو هغه شیانو چې زما سر خلاصېږي، کېدای شي د کلي د ملا صاحب سر پې خلاص نه شي، هغه په نورو ببولالو سر ده، هغه په ببولالو سر ده. نو غاښونه پاک صفا سوتره برس کړئ، ښه ښکلې او ښه پاکې جامې اغوندئ او ښه خوشبويي استعمالوئ او بیا پس له هغه نه کار ته ځئ. د 5 وخته مانځم پابند اوسئ. همیشه په روژې مبارکې میاشت کې بیخي ډېر پابند اوسئ. په روژه کې ستاسو نفل په فرض الله رب العزت قبلوي. یو فرض مو په 80 درجو زیات، یو فرض مو د 80 فرضونو جواب ورکوي. د تراویح هم پابندي وکئ، 20 رکعاته تراویح وکئ. که چېرته ستاسو په جماعتونو کې 8 رکعاته کېږي، دا چې بیخي یې ونه کوئ 8 رکعاته وکئ، دا هم په قیام اللیل کې راځي. 20 رکعاته وکئ.
اته وکئ 12 وکئ چې څومره الله توفیق درکړی وي پیش لمحې هسې هم راجګېږئ هسې هم راپورته شوي یاستئ 2 رکعته 4 رکعته تهجد هم وکئ او د قرآن عظیم شان 1 آیت 2 آیت 10 آیت یو سپاره چې څومره الله توفیق درکوي همغومره تلاوت وکئ په اخلاص وکئ او خوار و غریب و فقیر و مسکین هم هیر نه کړئ د هغو د دسترخوانونو په دې ماښام کې فکر وکئ ستاسو په 10 روپۍ باندې د خلکو د یو میاشتې اوړه کېږي خپلو نږدې خوارو غریبانو ته مرستې او کومکونه وکئ د خپل عادي کې مور په لاس یو سور ولېږئ د ابک پلار په لاس یو سور ولېږئ ویډیوګانې د غریبانو نه مه کوئ داسې صدقه ورکړئ چې ښی لاس دې په ونیسي چې چپ لاس ته وکړه او چپ لاس په ونیسي چې ښي لاس ته وکړه داسې صدقه ورکول به ستاسو درجې د الله په نزد لوړې او اعلی او افضل او پورته کړي الله مو عزتمن سرلوړي لره تاسې بهر میشو ځوانان تاسې غیرتي ځوانان یاست تاسې قهرمانان یاست 12 ساعته کار کوئ او ستاسو په دغه حلال رزق چې ترلاسه کوي شاته مو هم کورنۍ ارامه دي او ښه ژوند کوي هم شاوخواته یو څو نورې کورنۍ ستاسو سره ارامه شوي دي چې څومره کار کوي 7 ساعته 8 ساعته چې ځان دپاره کار کوي د ورځې 2 ساعته د افغانستان د غریبانو دپاره کار وکړي 1 ساعت د افغانستان د غریبانو دپاره کار وکړي او $10 لاسته راوړي د میاشتې 2.5-300 روپیو ته کېدای شي دا ورسېږي په 300 روپۍ دا خاص غریبانو ته یو سایډ ته کوي انشاءالله الله به مو بیړۍ روانې کړي الله به مو تجارتونه روان کړي الله به مو کارونه روان کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.